ورکه یار زړه می تا پسې نری نری خوږیږي چېرته یې د خدای بنده سترګې مې ستا ډېرې یادېږي یوه راسه بېله تا چا ویل چې یار دې نه وي زړه صبرېږي په تصویر ما په کړه تجربه په قسم نور جوړوي ګل تصویر ته د یار ګورم زه یې نور کړم ظاهر نه مې ته یار خپلېږي نه مې صبر سو زړګی هسې تا پسې زه یاره د بازار سوم لیونی زما څه کرکه کوي یاره په ولا اوس هر سړی قاچاق بر مې پیدا کړی ګرانه زما تر دوبۍ نه راځم چې پیدا نه کم ګرانه شي ډېرې روپۍ چې پیدا مې کړې روپۍ بیا دې راغواړم له هغوی ورکه یار زړه مې تا پسې نری نری خوږیږي چېرته یې د خدای بنده سترګې مې ستا ډېرې یادېږي یوه راسه بېله تا زه به تل ستا سره یما ته هېڅ غم مه کوه یار تا به څوک له ما جدا نه کړي لاس خلاص ټوله د ښار جدایي ستا نه منمه که مې خلک یې سنګسار ورکه یاره چېرته یې زه په والله درپسې مرم جدایي دې د زغم نه دا لیونی درپسې سوم حال می واخله ستا د لاسه د زړګي وینې اوس خورم جدایي دې ډېره سخته زړه مې پړک درپسې چوي ته مې راسه بېرته خواله بې تا ګرانه زندګي رنګ مې ورو ورو خرابېږي یم په شان د لیوني ورکه یار زړه مې تا پسې نری نری خوږیږي چېرته یې د خدای بنده سترګې مې ستا ډېرې یادېږي یوه راسه بېله تا نه مې خیال کې محبت و نه مې چا سره یاري تا په ګپه کې مین کړم اوس مې حال د لیوني یو سکین دی ګرانه اوس غملی نسم بیخي سترګې مراته کښې کاږه ہے وړوکې ہے نادانې دلته ګورې ما پسې د خلکو سترګې بدګمانې شاوخوا غمازان ډېر دي چې رسوامونه کې ګرانې یاره ستا راتګ او تګ بیخي ډېر لنډو لکه خوب سل راغلی چې بیا لاړې زه پوه نه سوم ستا فرو دومره ژر چې رانه لاړې بیا مې وکئ لیونتوب ورکه یار زړه مې تا پسې نری نری خوږیږي چېرته یې د خدای بنده سترګې مې ستا ډېرې یادېږي یوه راسه بېله تا ستا د کور په دروازه کې یم ولاړ لکه ملنګ غواړم ستا د دین خیرات ولاړ یم زه کچکول په څنګ یاره راسه دروازې ته غواړم ستا د سترګو جنګ ستا د لاسه یم وتلی نورې مه کوه خوارې هسې مه کوه په ما پسې ژړا لیونۍ ستا د کلي مې نن وکړې په رښتیا یاره چوټۍ ذات کل شاکر لیکم پر تا د شاعري جانان پتا ښکلې د والله زما زندګي بېله تا مې د خدای نه کی نه منم ستا جدایي تا په کوم نامه وبولم تا په کوم لقب زه یاد کړم ہے یار ہے نگار ہے سنم ہے جانانا ہے یار ہے نگار ہے سنم ہے جانانا ورکه
یار زړه می تا پسې نری نری خوږیږي چیرته یې د خدای بنده سترګې مې ستا ډېرې یادېږي یوه راسه بېله د دې ښکلې غزلې لپاره آواز وړاندې کوي محترم ماسټر موسی جان عمر خالد صاحب او شاعر د محترم عتیق الله شاکر جان او ترتیب کړی الزاهد ډیجیټل